هغه ښځه چې 14 بچي زیږولي دي وایي چې ما کله هم فکر نه وکړی چې دومره ډیر بچیان به ولرم. سلام او مینه قدرمنو دوستانو، یو ډیر حیرانونکی خبر در سره شریکوم، د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. دوستانو نن سبا په نړۍ کې د کمو بچیانو په زیږولو باندې ډیر زیات تاکید کیږي. په ځانګړي توګه په پرمختللي هیوادونو کې خو ډیرې کورنۍ په دې نظر دي چې زیات بچیان د دوی د ژوند خواږه وړلی شي، ځکه خو نه غواړي چې ډیر بچیان وزیږوي او ځان او ټولنې ته تاوان ورسوي. خو په امریکا کې یو داسې جوړه هم شته چې د ډیرو بچیانو په زیږولو کې ستونزه ورته نه ښکاري او ښه ډیر بچیان یې زیږولي دي. د امریکا په شمالي کارولینا سره اړه لرونکي دغه میرمن او خاوند کارلوس او پیټي هرناندیز کله هم فکر نه وکړی چې هغوی د دومره ډیر بچیان ولري، خو دا چې په ژوند کې ډیری وختونه غیر متوقع کارونه کیږي نو دوی هم په دې اړه اندېښنه نه کوي او د ډیرو بچیانو په زیږولو سره په ځان کې ستونزې نه ویني. کارلوس د فرشونو د مینځلو کار کوي او د نوموړي په خپله هم 12 خویندې دي او وروڼه یې هم دي چې د جوړه بچیانو راوړلو دته کورنۍ میراث پاتې دی. په 2008 کال کې د کارلوس او پیټي واده سره شوی دی. له یادې مودې راهیسې تر اوسه پورې د دغې جوړې 14 بچیان پیدا شوي دي. د هغوی 14م بچی د 2019 کال په مۍ کې پیدا شوی دی او د دوی د ټولو بچیانو نومونه د سی په توري سره پیل کیږي، ځکه چې د کارلوس نوم هم سی سره شروع کیږي. پیټي د یو مرکې په مهال ویلي و چې د یو بچي پیدا کېدو نه 3 میاشتې وروسته هغه بیا حامله کیږي او د هغې ټول ولادتونه په عادي ډول شوي دي او له امله یې هیڅ ډول عملیاتو ته ضرورت نه دی پېښ شوی. که څه هم د دغه کورنۍ اقتصادي مصرفونه ډیر زیات دي، خو دغه جوړه اوس هم د نورو بچیانو د زیږولو هیله لري، ځکه چې په وینا یې بله لار نه لري او شروع کړې لړۍ باید تر یو ځایه ورسوي. د پیټي په وینا مونږ یوازې همغه کوو چې څه خدای پاک غواړي. که چیرته خدای پاک مونږ ته 13 بچیان راکوي نو مونږ به هم 13 بچیان وزیږو. دوستانو ډیره مننه کوم چې ویډیو مې راسره تر پایه وکتله. که غواړئ چې تاسو ته همدغسې ښایسته معلومات راوړو او تاسو له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو نو زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډیره مننه.